وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار کې موجود یم، د یو داسې ډرامې په سیټ موجود یم چې د دې ډرامې نوم دی زما کفاره. زما کفاره ډرامې رایټر فیروز خان زیګر صاحب دی. تاسې ټول پیژنئ. فیروز خان زیګر یو داسې رایټر دی چې ډېر کتونکي د ده ډرامې خوښوي. زما کفاره پر سیټ موجود یم. زما په شاله خوا چې کوم کرکټر تاسو وینئ، د ټولو کرکټرو په دې ډرامه کې د خپل فن مظاهره کړې ده. له ټولو سره پوښتنه کوو چې دا ډرامه څنګه ډرامه ده. راځئ ګرانو کتونکو، د چا په لاس کې چې دا سکرپټ دی، د دې نوم دی کامران خان. کامران خان په ډیرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده. پوښتنه ځینې کو، زما کفاره څنګه ډرامه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې اوس د کومې ډرامې په سیټ ولاړ یو، نو دا یو ډېره ښه اصلاحي ډرامه ده او دې کې یو ډېر ښه میسیج دی د نن سبا خلکو دپاره چې کم نوی نسل دی که نه، او کم نوي هلکان دي چې کم تیز بایک چلی، موټرسایکل چلی، نو د هغه خلکو دپاره په دې کې سپیشل یو میسیج دی. او دا ډرامه به انشاءالله ټول ښه په خوند ګوري او ښه په مینه به یې ګوري. د دې نه به څه زده کړه کېږي. ډېره مننه کور د ودان څه. دې بټ دا ماته ووایه، په دې ډرامه کې ستا کرکټر څه دی؟ د خپل کرکټر په حواله څه وایې؟ السلام علیکم. د ټول نه مخکې خو زه خپلو کتونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. او دا ډېره مزیدار او ډېره ښایسته ډرامه ده. او دې کې زما کرکټر چې دی نو هغه د خور کرکټر دی. او دا ډرامه فیروز خان زیګر لیکلې ده او ډېر مزیداره کهاني ده. ولې چې ما دونه ډرامو کې کار کړی دی، خو چې دې ډرامه کې ما کار وکړو نو دې نه ډېره زه مطمئنه شوم. او ډېره مزیداره ډرامه ده. زما د جون چې دی نو لکه پیلنۍ ډرامه داسې ده او ډېره زبردسته کهاني ده. او ډېره مننه. او تاسو به ټول دا ډرامه ګورئ او ډېره مزیداره ډرامه ده. او دا چې چا لیکلې ده فیروز خان زیګر، نو د هغه هم ډېره مهرباني چې زما لپاره ډېر مزیدار او ډېر ښه سکرپټ تیار کړی دی. ډېره مننه. ګرانو کتونکو، د دې ډرامې کیمرمین زما پر څنګ باندې ولاړ دی چې د دې ډرامې تمام سینز د په خپله کیمره باندې پکچرایز کړی د. له دم پوښتنه کوو چې بحیثیت کیمرمین تا دا ډرامه څنګه محسوسه کړه؟ عظیم صاحب، به حیثیت کیمرامین چې زه د ډرامې ته ګورم، نو د ډرامې مونږ خپل په حساب باندې شاټونه ډېر ښه رخ کړي دي. زمونږ ګران کتونکي به دا ډرامه انشاءالله وګوري. دا ډرامه زمونږ کامران بھائی چې خبر وکړه، دا یو نوي نوجوان نسل دپاره ډېر ښکلی یو میسیج دی. او په دې کې زمونږ هیروم په اینډ کې یو میسیج ورکړی دی. نو زمام ټولو ویورس ته دا یو میسیج دی د خدای دپاره. نن سبا چې کوم نوجوان نسل دی زمونږ، دا موټرسایکل ډېر په سپیډ کې چلی، رش ته نه ګوري، روډ ته نه ګوري، ځان سره 2-3 کې نولي شاته. نو تاسو که اکسیډنټ وکئ نو هم به د بل چا نقصان کوئ، هم به خپل نقصان کوئ. کور کې تاسو ته مور او پلار دی، که ته راغورځېږې ته مړ شې چېرته، نو لکه شاته په تا پسې جړلو والا غټ خاندان ناست دی. نو برای مهرباني داسې کار مه کوئ. په دې ډرامه کې فیروز خان زیګر صاحب ډېر ښه سوچ کړی دی، ډېر بهترینه سکرپټ یې لیکلی دی. او د فیروز خان زیګر صاحب چې څونه سکرپټونه دي، هغه ټول د ټول نه ټاپ سکرپټونه یې مونږ چې څونه ډرامې هم د هغه رغې کړې. نو زما خو د زړه ډک سلامونه ټول نه پهله فیروز خان زیګر صاحب. ډېره مننه. ګرانو کتونکو، زما پر څنګ باندې په دې ډرامه کې د مین هیروین کرکټر ادا کولو والا فنکاره ولاړه ده چې د دې فنکارې نوم دی مانور. مانور چونکې په پښتو نه پوهېږي، له دې سره به په اردو خبرې کوو. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम आप लोगों को. हमारा न्यू ड्रामा आ रहा है, आप लोग इसको देखें ज़्यादा से ज़्यादा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. इसमें न्यू करैक्टर हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रामा है. आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफ़िज़. मानूर, आपने इस ड्रामे में अपने फन का मुजाहरा किया है. अपने उस करैक्टर के हवाले से हमारे नाजरीन को क्या कहती हो? मेरा करैक्टर बहुत ब्यूटीफुल था और मुझे बहुत मज़ा आया. मेरे साथ जितने भी लोग थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा हमारा साथ टाइम गुजरा, बहुत अच्छा हमने साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया. مهرباني थैंक्स. ګرانو کتونکو، یوه خبره به له تاسو سره شیر کړم چې په دې ډرامه کې د کراچۍ په ښار کې په اول ځل یو ځوان فنکار په مین کرکټر باندې را روان دی. ډېره خواري یې له خپله کرکټره سره کړې ده. له دا هم پوښتنه کوو چې دا کرکټر څنګه دی. د دې اداکار نوم دی راظم خان. راظم خان دا پوښتنه کوو چې تا خپل کرکټر په دې ډرامه کې څنګه ادا کړی؟ السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ډیره مننه عظیم صاحب، تاسو موږ له ټایم راکړو. دا ډرامه چې ده د کراچۍ د نوي ځوانانو په دغه باندې موږ جوړه کړله. ډیره ښکلې ډرامه ده. د بایک په دغه موږ جوړه کړې ده، د اکسیډنټ. نن سبا دا بایک باندې اکسیډنټ کېږي او ډېر زنانه کونډې شوې، زموږ خویندې میندې بچیان چې دي یتیمانان شو. دا موږ په هغې جوړه کړې ده. نو ډیره زبردست ډرامه ده. فیروز خان زیګر صاحب چې دی د هغه ډایرکټ هغه دی مصنف دی. ډیره ښکلې ډرامه ده. انشاءالله تاسو به یې وګورئ، مزې به ترېنه واخلئ. ډېره مننه کور د ودان څخه. ګرانو کتونکو په دې ډرامه زما کفاره کې یو د پلار کریکټر ادا کولو والا یو فنکار زما پر څنګ باندې ولاړ دی چې د دې فنکار نوم دی دلبر خان. دلبر خان چونکې په دې ډرامه کې 4 سینه 5 سینه کړي دي، لیکن دا ټوله کہانی پر دلبر خان باندې روانه ده. نو السلام علیکم. وعلیکم السلام عظیم بھائی، تاسو ډېره مهرباني. موږ تاسو دومره تعریف وکړو. اصل کې دا ډرامه چې موږ کومه جوړه کړله په اکسیډنټ باندې فیروز خان زیګر صاحب لیکلې ده. زموږ د کراچۍ علاقې چې کم ښار همي په هغې کې چا سره چې بایک وي نو هغه لکه داسې سوچ کوي چې زه هوایي جهاز چلوم. دا سوچ نه کوي چې یاره زه په دې روډ روان یم، ما ته هم کیدای شي نقصان میلاو شي یا بل انسان ته نقصان میلاو شي. تاسو دا ډرامه به وګورئ، لکه تاسو ته به په دې کې پته ولګي چې یو تورسري یو ماشوم پاتې شي، بیا د هغو د زړه هغه تاثر، د هغو هغه غم، د هغو هغه تکلیف څومره زیاتي. نو زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم، فیروز خان زیګر صاحب چې کوم دی ډېر ښکلی کردار لیکلی دی، ډېر ښکلی کار یې لیکلی دی او دا یو میسج درکړی دی چې تاسو برای کرم چې بایک چلوئ یا بل یو ګاډی چلوئ نو لږ په قلاره چلوئ. دا سوچ کوئ چې خدا نخواسته ما ته څه نقصان ونه رسي. چې ته خپل د نقصان سوچ کوئ چې ما ته ونه رسي نو بیا به بل د پاره هم سوچ کوئ نو چې بل چاته هم ونه رسي. اکثر ښځې زنانه چې کوم دی کونډې شي او خویندې لوڼه چې کوم دی یتیمانان شي، ماشومانان یتیمانان شي، د هغو د تعلیم، د هغو د کفالت ډېر غټ مصیبتونه. ډېر خلک پکې داسې چې هغه بیا په سوال باندې مجبوره شي، خپل رشتہ دارانو سره تعلق ختم کړي. نو برای کرم موږ تاسو ته دا سوال کوو چې بھائی تاسو د دې ډرامې نه دا یو سبق حاصل کړئ او آینده چې کوم دی د خپل ځان باندې هم رحم وکړئ او په نورو خلکو هم رحم وکړئ. نو زموږ طرف نه دا ریکویسټ دی او فیروز خان صاحب چې کوم دی ډېر ښکلی لیک کړی دی او انشاءالله موږ کوشش کړلی چې د هغې هر کردار کوشش کړلی چې موږ د هغې سره خپل پوره تعاون کړی دی چې لکه دا کار موږ ډېر ښه وکړو او په ښه طریقه خو کول سوچ کړلی. نو ان شاء الله تعالی ډېر تاسو به ډېر زیات خوښ شي. امید لرو چې تاسو به لایک سبسکرایب کړئ او وطن چینل نه دی ان شاء الله تعالی تاسو به وګورئ، خوند به درکړي ان شاء الله تعالی. ډېره مننه کور د ودان څخه. ګرانو کتونکو دا و دلبر خان او له ده سره د دې ډرامې ټول کریکټر چې له هغو سره هم د خوند دوې خبرې وکړي. د دې ډرامې نوم څه دی؟ زما کفاره به په کوم چینل چلیږي؟ وطن رنګ پروډکشن. ډېر زر به تاسو په دې یوټیوب چینل باندې ګورئ او خوند به راغی. ډېره مننه کور ودان څخه قدرمند.